نواز صاحب قربان شم هیوادوالو نیکمرغي مبارک ورځ د اختر د دغه لویه خوشحالي مبارک. نعمان صاحب قربان شم هیوادوالو نیکمرغي مبارک ورځ د اختر د دغه لویه خوشحالي مبارک. شین پسرلی د ازادي بدرګه هم کوي، خوښي درې چنده خوښي د هر زړګي مبارک. زما هم سلامونه نیکې هیلې احترامات قبول کړئ په دې هیله چې جوړ او روغ باشئ. ټولو اورېدونکو ته د لوی اختر مبارکي وایم. ما سره مې یو دوه غزل شعرونه دي چې د خوښۍ وړ ملګري. تر پښو لاندې یې پاک رب دې موجود کړي جنتونه، والدین خوشحاله ساته پکې سته ډېر ثوابونه. مننه همنواز صاحب، تر پښو لاندې یې پاک رب دې موجود کړي جنتونه، والدین خوشحاله ساته پکې سته ډېر ثوابونه. په رضا کې یې رضا د ذوالجلال د محترمه پرېږوا د پاک نبي مې ډېر بې شماره حدیثونه. په رضا کې یې رضا د ذوالجلال د محترمه پرېږوا د پاک نبي مې ډېر بې شماره حدیثونه. په نظر د رحمت ګورې چې د مور او پلار و مخ ته. احمد ضیا شهاب صاحب، په نظر د رحمت ګورې چې د مور او پلار و مخ ته، بس همداسې لکه وچې پر کعبې کړې طوافونه. مننه همنواز صاحب، دا یو داسې شتمني ده چې د دواړو جهانو ده. دا یو داسې شتمني ده چې د دواړو جهانو ده. بختور به هغه څوک وي چې ازار یې نه کړي زړونه. او آن صاحب، د نبي مې روایت دی وایي که حتی په لمانځه وای، د نبي مې روایت دی وایي که حتی په لمانځه وای، ما به کړي وای خپل مور ته د قربان او آ غږونه. او په خدمت د مور او پلار کې که مې سر له تنې بېل سي. حسني صاحب، په خدمت د مور او پلار کې که مې سر له تنې بېل سي، سروري نجم الهدا به کړم حاصل لوړ مقامونه. او سروري نجم الهدا به کړم حاصل لوړ مقامونه. له توجه څخه مو پوره دنیا